بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نن لیکچر کې به تاسو ته په ډسپلی سیټینګ کمانډ باندې به خبرې کوو. تېر ورځ کې موږ تاسو ته د ځینې شارټ کټس او ځینې کمانډس خبرې وکړې چې هغه کې به موږ سره کاپي کټ پیسټ او داسې نور کمانډس رینیم سره او نیو فولډر سره موجود وو. صحیح ده چې بیا د هغې نه پس موږ تاسو ته په شارټ کټ باندې خبرې وکړې چې هغې څخه مطلب دا و چې کله تاسو په نیو باندې کلیک وکړئ شارټ کټ ته راشئ. صحیح ده په دې شارټ کټ کې موږ تاسو ته بټنز جوړولی شو چې تاسو ریسټارټ بټن څنګه جوړولی شئ، شټ ډاون څنګه جوړولی شئ، داسې نور بټنز موږ تاسو جوړ کړل. په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته په ډیسکټاپ ډسپلی سیټینګ باندې به دا لیکچر اخلو چې کله هم په دې باندې کلیک وکړئ تاسو دغه یو صفحه خلاصیږي چې په دې صفحه کې تاسو ټول هغه سیټینګ درکول کېږي چې ډسپلی پورې مربوط وي. لکه لومړی وګورئ برایټنس دی. برایټنس کې وګورئ تاسو د سکرین رڼا ښودل کېږي. که چیرې زه دا کم او زیات هم په دې ریکارډینګ کې نه اخیستل کېږي دا خو تاسو کولی شئ له دې لارې تاسو چې وکړئ خپل د کمپیوټر دغه سکرین رڼا کم او زیات کړئ. یو خبره دا بله دا چې تاسو کولی شئ د نوټیفیکیشن ایریا له لارې د دې ځینې هم تاسو د کمپیوټر د سکرین رڼا کم او زیات کړئ. صحیح ده نو دا موږ سره د دې د سکرین د رڼا کمولو زیاتولو ده. بل تاسو د شارټ کټ له لارې کولی شئ. تاسو به څه وکړئ، تاسو به د شارټ کټ له لارې هم کولی شئ چې دا رڼا کم او زیات کړئ. لکه زه به تاسو ته دلته د شارټ کټ لیکلې بڼه هم وښیم. تاسو کولی شئ چې د ځینې شارټ کټس چې هغه استعمال کړئ او تاسو یو کار ورباندې په اسانۍ شکل سره وکړئ. یو له هغو څخه موږ سره د برایټنس د کمولو زیاتولو شارټ کټ دی. صحیح ده هغه به څنګه وي راځئ زه تاسو ته دا وښیم. صحیح ده د دې دا سایز به لږ زیات کړم. تاسو به څه وکړئ په کیبورډ کې د اف ان یو بټن دی دا به ونیسئ او ورسره به څه وکړئ ایرو اپ بټن به ونیسئ. صحیح ده ایرو اپ بټن چې ونیسئ په دې سره به څه وشي د دې رڼا به زیات شي. صحیح ده خو که چیرې رڼا کمول غواړئ نو اف ان بټن سره به دا چې ونیسئ د ایرو ډاون بټن به ونیسئ. صحیح ده ډاون بټن سوري. نو په دې سره موږ کولی شو رڼا زیات او کم. اف ان او ایرو اپ سره به زیاتیږي او اف ان پلس ایرو ډاون بټن سره به کمیږي. صحیح ده نو په دې شکل تاسو کولی شئ رڼا کم او زیات کړئ. لکه راشئ تاسو ته به زه دا پریکټیکل وښیم. صحیح ده ګورئ زه د اف ان بټن نیسم ایرو اپ وهم ګورئ رڼا به زیاتیږي دغلته کې. صحیح ده لکه وګورئ ما سره رڼا زیاتیږي په دې سره. او که چیرې ایرو ډاون بټن وسیم دا به کمیږي ورسره. صحیح ده نو د شارټ کټ له لارې تاسو کولی شئ چې رڼا کم او زیات کړئ. بل موږ سره په دغه ځای کې نایټ لایټ دی. وګورئ دوستانو دا نایټ لایټ څه لپاره کارول کېږي. دا د دې لپاره کله هم تاسو کمپیوټر د شپې لخوا کاروئ نو نایټ لایټ به ورباندې آن کوئ. صحیح ده کله چې نایټ لایټ آن کړئ خپل کمپیوټر کې به تاسو وګورئ دا سکرین به داسې زیړه غوندې شي. د دې به زیړوالی پیدا کړي بیا به د شپې د سترګې نه نیسي. موبایل کې هم دا آپشن شته چې تاسو به کارولی وي. خو کله کله به تاسو وګورئ دا زیړوالی کم او زیات شي که نه دا به څنګه کېږي. تاسو به راشئ په دې ایرو بټن باندې به کلیک وکړئ مزید نور سیټینګز به تاسو ته کولو شي. دې ځای نه هم تاسو آن او آف کولی شئ. صحیح ده دا مې آن کو اوس مې آف کړه. صحیح ده نو دې ځای نه هم تاسو زیاته وکولی شئ. ورپسې چې دغه لاین درکړی دا د څه لپاره دا دې لپاره چې رڼا په دې نایټ لایټ کې تاسو دغه زیړوالی زیات او کم کړئ. څومره چې به راځئ دا به سوروالی زیاتېږي ورباندې. صحیح ده څومره چې ښکته به راځئ دا به دې به دا زیړوالی کمیږي. نو تاسو داسې وکړئ څومره چې تاسو ته دغه نایټ لایټ کې دا زیړوالی څومره مناسب وي هماغه ځان ته انتخاب کړئ. صحیح ده ورپسې ګوره شیډول نایټ لایټ دی. شیډول څه مطلب د دې لپاره به موږ ټایمینګ سیټ کوو. ورته وایو چې په دغه ټایم کې آن شو په دغه ټایم کې آف شو. صحیح ده نو زه ورته فرسټ ما سره یو کمانډ راکړی شوی سنرایز ټو سنسیټ ټو سنرایز یعنې لمر خاته او لمر پرېواته سره. کله چې لمر خیږي دغه په هغه ټایم کې چې لمر خیږي باید دا څه وشي دا باید آف شي او کله چې لمر پرېوځي باید آن شي. نو ګورئ لمر په کوم ساعت کې پرېوځي او کوم ساعت کې دغه کېږي دا دواړه دلته درکړل شوي. صحیح ده نو په دغه سره به دا آن او آف کېږي لمر خاته او لمر پرېواته سره. د دې ټایمینګ په خپله راوچتئ. صحیح ده بل وګورئ موږ سره سیټ هاورس دي په خپله موږ ورته وایو. ګورئ ما ورته ویل چې په 7:30 منټه سهار کې باید دا څه شي دا ما سره آف شي. صحیح ده او کله چې زه ورته ووایم چې 7:30 منټه سوري خپله غله شم ګورئ دا به آن کېږي کله دا به اله آن کېږي چې 7:30 منټه د مازدیګر ووسي. صحیح ده دا به آن شي.
خو کله به آف کېږي به په سهار 6 بجو باندې. نو وګورئ ټایمینګ تاسو ورسره سیټ کولی شئ. دا ټایم باندې کلیک وکړئ، هر یو هاور چې ستاسو خوښ وي ما په 6 بجو باندې پرېښی دی. صحیح ده سهار دا ورته ټیک کړم او ګورئ که چیرې منټس کې تغیرات راوړئ منټس هم تغیرولی شئ. وګورئ هر څومره دی. ګورئ تاسو راشئ 6 نیمې انتخاب کړئ، 5 نیمې کړئ، هر څه ټایم چې تاسو ته مناسب ښکاري. صحیح ده دا به تاسو سیټ کړئ اوکې به کړئ. صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ ټایمینګ سیټ کړئ او سنرایز او سنسیټ سره هم دا کولی شئ څه کړئ سیټ کړئ. خو که چیرې دا ستاسو په کار نه وي دا ټایم دا شیډول به آف کړئ. صحیح ده دې سره به آف شي. ورپسې ګورئ موږ سره څه شی دی په دغه ډسپلی سیټینګ کې موږ سره HDR دی. HDR د څه لپاره کارول کېږي؟ ګورئ HDR معنی های ډاینامیک رینج. HDR د دې لپاره کارولی شي ځینې سکرینونه به تاسو وګورئ چې HD کوالټي به لري، عکس او ویډیو هر څه به په خپل هغه کوالټي کې ښودل کېږي پکې. لکه کله به تاسو داسې سکرینونه لیدلي چې یو څنګ نه ورته وګورئ هغه به تور غوندې شي، یعنې هغه به HD سکرین نه وي. صحیح ده نو HD سکرینونه خپل کلر هر یو کلر چې پکې کارولی شي هغه په خپل کلر کې ښودل کېږي، یعنې هر څه صاف سوتره ښیي. صحیح ده کلیر به ښودل کېږي. خو ځینې سکرینونه چې HD کوالټي ونه لري هغه به خپل کوم رنګونه چې ښودل کېږي هغه به هم داسې تت او خیره ښیي. صحیح ده نو HDR معنا های ډاینامیک رینج. راځئ دې باندې به مزید خبرې تاسو ته په نورو لیکچرونو کې کوو انشاءالله. ښه موږ سره سکیل ان لی آوټ دی. سکیل ان لی آوټ څه کار کوي؟ ګورئ سکیل دا کار کوي کله تاسو دا په سکرین باندې څه چې دا کمانډ او دا کوم آیکنس دا نمونه ښودل کېږي دا په کوم اندازه کې وښودل شي. د سکرین د کمانډس دا د فنډ د ښودلو اندازه موږ دلته انتخابو. لکه وګورئ زه ورته یم چې 100% دې وښیي هر څه به راسره واړه شي. صحیح ده په سکرین باندې حتی دا موس چې هم تاسو سره ګرځي دا به موړ کېږي. ټاسک بار وګورئ، دغه کویک لنچ ایریا وګورئ، دا سټارټ مینیو وګورئ، هر یو بټن به تاسو سره وړوکی کېږي. خو که چیرې تاسو وایئ نه دا وړوکی دي ما ته لږ نور هم غټ کا اندازه به دې کې نور هم غټوالی راشي. صحیح ده نو وګورئ دا ما سره لږ داسې اندازه ته لږ غټ شو. که چیرې دغه 1.5 سل انتخاب کړئ ریکمنډډ نو دا به په خپل هغه ریکمنډ حالات چې مایکروسافټ کمپنۍ موږ ته ویلی دی هغه به انتخاب شي. خو یو خبرې ده باید ستاسو پام وي ګورئ ښه ځینې کمپیوټرونه کې 115 یا ورته ریکمنډ شوی وي، ځینې کې 115 شوی وي. زما کمپیوټر کې 1.5 سل شوی دی. دا مهمه نه ده چې تاسو به 1.5 سل انتخاب وایي. ستاسو کمپیوټر کې ستاسو PC کې به تاسو ته خپل هغه ریکمنډډ سایز به ښودل کېږي نو تاسو به هغه انتخاب وایي. صحیح ده بل موږ سره ګورئ ډسپلی ریزولوشن دی. ریزولوشن څه مطلب؟ ریزولوشن دې ته ویل کېږي دغه تاسو خپل د کمپیوټر د سکرین په کوم اندازه کې غواړئ. لکه وګورئ ځینې سکرینونه داسې په ولاړ شکل لوی وي، ځینې سکرینونه داسې لینډسکیپ شکل یا پروت شکل لوی وي، نو هغې لپاره ډفرنټ سایزز دي. که چیرې تاسو راشئ ګورئ لاندې زه داسې یو سایز انتخابوم به داسې لکه میبي په دې ویډیو کې به دا کپچر کېږي نه خو دلته تاسو به په خپل PC کې ټرای کولی شئ. صحیح ده لومړی به دې ریکمنډډ باندې خبرې کوم. ګورئ مخکې مې چې ویلې زما د کمپیوټر لپاره 19 دا ریکمنډډ سایز دی. صحیح ده دا ماته مایکروسافټ کمپنۍ والا ویلی دی چې دا ورته انتخاب کوو دا ستاسو سکرین لپاره به فټ وي. نو ستاسو د کمپیوټر د سکرین لپاره چې کوم یو فټ وي دلته به تاسو انتخابولی شئ. لکه وګورئ زه به دا انتخاب کوم. ګورئ زما د کمپیوټر د سایډونو کې داسې خالي ځای راغلی ځکه زما دغه سایز زما د کمپیوټر سره مناسب نه دی. صحیح ده زه به ریورټ باندې به کلیک وکړم تر څو دا بیرته نارمل حالت ته راشي. صحیح ده نو هر یو سایز چې زما د کمپیوټر سره مناسب و هغه به زه ورته انتخابوم. صحیح ده ښه بل ګوره ډسپلی اورینټیشن دی. اورینټیشن معنا دغه ښودنې دغه کوم یو لوک اپ چې دی ګوره ما دلته بس لینډسکیپ انتخاب کړی دی. پورټریټ راوالم دا بس فلپ کېږي. صحیح ده لکه تاسو په خپل پیسیانو کې به دا تاسو شی کوئ ټرای کوئ دلته په ویډیو کې فکر کوم دا به نه اخیستل کېږي. صحیح ده ویډیو کې به نه دغه کېږي. ګورئ دا اوس موس ګرځول هم په دې کې لږ څه مشکل دی. صحیح ده ځکه دا سکرین داسې خپله دغه کېږي پورټریټ حالت ته اوړي. نو وګورئ بل موږ سره لینډسکیپ فلپ دی. دا بیخي دا سکرین الټه کوي ماته. صحیح ده ګورئ تاسو به دا خپل PC کې ټرای وکړئ. صحیح ده دې ویډیو کې دا کیپچر کېږي نه نو تاسو خپل PC کې دا ټرای کوئ او بیا به تاسو ته پته لګي چې کله هم زموږ د کمپیوټر دا سکرین فلپ شوی دلته به راشئ تاسو د دې ځای نه ورته سیټینګ کولی شئ. صحیح ده بل موږ سره وګورئ ملټیپل ډسپلیز دي. دې کې څه مطلب؟ لکه وګورئ کله به تاسو لیدلی وي کورسونو کې به استادان چې کله درس وایي خپل کمپیوټر سره یو بل سکرین اټیچ کوي کنیکټ کوي د وای فای په ترو وي او که د کیبل په ترو وي.
نو هغه به تاسو ته چی کې دغه دلته به د هغې سیټینګ صحیح ده لکه لومړی کمانډ ماته راکړی دی ریممبر وینډوز لوکیشن بیسډ آن مونیټر کنیکشن ګوره د مونیټر کنیکشن په بیس باندې د وینډوز هغه لوکیشن ځان سره سیف کړه بله ګوره مینیمایز وینډوز وین ا مونیټر از ډسکنیکټډ دغه وینډوګانې چې څومره ما سره دي دا باید مینیمایز شي کله چې دغه مونیټور باندې ډسکنیکټ شي کله مونیټور ورسره کنیکټ کړي کنه بل سکرین نو دا به ورنه ډسکنیکټ شي ښه ډیټیکټ انادر ډسپلی دلته کلیک وکړئ تاسو ګوره وی ډیډنټ فایند انادر ډسپلی موږ بل ډسپلی پیدا نشو کړی صحیح ده ځکه چې کنیکټ نه دی که نه کوم وایرلس یا کیبل ترو نه دی کنیکټ ښه نیکسټ لاست کې موږ سره څه شی دی کنیکټ ټو ا وایرلس ډسپلی وایرلس ډسپلی څه مطلب ګورئ تاسو به ځینې وخت کې کتلی وي داسې ډسپلیګانې هم شته چې وایرلسلی ترو وای فای کنیکټ کېږي د کمپیوټر سره نو هغه به دلته به تاسو راشئ زه به د دې څه مزید سیټینګ دی هغه به تاسو ته وښیم صحیح ده ګورئ وینډو کی پلس پی باندې تاسو پریس وکړئ ګورئ تاسو ځینې دغه سیټینګ راځي د پروجیکټور وینډو کی پلس پی صحیح ده ګورئ کله چې سکرین کنیکټ کړي دغه څلور سیټینګ به تاسو کوئ لومړی پی سی سکرین اونلی مطلب څه کله چې زه دا انتخاب کوم ما سره کمپیوټر کې یو بل سکرین کنیکټ کړي زما کمپیوټر سره زما پی سی سره نو دلته به ګورئ که چېرې دا انتخاب کوم دا کمانډ یوازې زما سکرین به دلته ښکاري بره سکرین چې کوم یو کنیکټ وي هغه به بلیک شي سکرین به تور نه به ښکاري چې پکې که چېرې ډوپلیکیټ انتخاب کوم دواړو کې به ښکاري څه چې زه دلته لیکم څه چې دلته کمانډ سپلای کوم یا کار کوم هلته به ښکاري ایکسټینډ څه مطلب یعنی زما سکرین کې چې څه کارکردګي کوم څه لیکنه کوم هغه دې ماته ښکاري په بره سکرین کې دې نه ښکاري او په بره سکرین کې یوازې د ډیسکټاپ هغه بیکګراونډ امیج دې ښکاري نور څه نه بل وګوره سیکنډ سکرین اونلی دویم سکرین کې باید هر څه وښودل شي زما سکرین دې بلیک شي زما د کمپیوټر سکرین دې بلیک شي او بل سکرین چې سیکنډ ون سکرین دی هغه دې وښودلی شي هغې کې دې هر څه وښودلی شي نو دې له ویل کېږي سیکنډ سکرین اونلی صحیح ده دا و د دې همدغې ملټیپل ډسپلی مربوط څه سیټینګ چې ما تاسو ته وویلي ښه نو دا به هله تاسو کاروئ کله چې تاسو ستاسو کمپیوټر سره بل یو سکرین کنیکټ شي ښه بل وګورئ موږ سره څه شی دی ایډوانس ډسپلی ایډوانس ډسپلی دومره تاسو ویلی شم چې زما دغه کمپیوټر سکرین چې اوس زه پکې کار کوم دغه سکرین دې سکرین ټول معلومات به دلته لیکل شوي وي لکه دې ماډل څه شی دی د دې اکټیو سیګنل موډ شی دی د دې کلر فارمیټ څه شی دی دا ټول به دلته ښودل کېږي مطلب دومره چې زده کوئ چې د دې په ایډوانس ډسپلی کې به فقط د سکرین هغه معلومات به ښودل کېږي دغه ډسپلی چې ما سره دی د دې معلومات به ښودل کېږي صحیح ده ښه بل موږ سره ګورئ بل موږ سره څه شی دی په خپل دې لیکچر کې به وګورو ښه نو دغه ګرافیک او پوزیشن آف آن سکرین انډیکیټرز دا به تاسو ته انشاءالله نور لیکچرونو کې ویل کېږي صحیح ده نو دا و زموږ د نن ورځ درس چې تاسو ته موږ په ډسپلی سیټینګس باندې راواخیسته چې ډسپلی سیټینګ موږ څنګه کولی شو نو دا و زموږ ویډیو که چیرې دغه ویډیو تاسو ته ډېر مفید او ګټور تمامیږي او تاسو ترېنه ډېر څه زده کولی شئ نو حتمي او لازمي زموږ ویډیو ځان سره لایک کړئ او خپل یو بل نږدې ملګري ته هم ولګئ چې هغې هم ترېنه یو څه زده کړي او بل دا چې زموږ یوټیوب چینل ته راشئ موږ تاسو مزید نور ګټور کورسونه سټارټ کوو انشاءالله او د خیر سره تاسو به د زموږ د یوټیوب چینل نه ډېر څه زده کوئ او کله چې زموږ یوټیوب چینل ته راځئ نو زموږ یوټیوب چینل ځان سره حتمي او لازمي سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو تاسو ته نور ښایسته ښایسته کانټینټ جوړ کړو ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو ښایسته کورسونه سټارټ کړو تر څو ستاسو لپاره ګټور اوسي او بله دا چې د ویډیو شیر کول کامنټ او لایک له یاده مو ونه وځي او زموږ چینل سره سبسکرایب کول هدف دا دی چې تاسو وکولی شئ چې زموږ نور